الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده إمام نووي رحمه الله بدي مبارك كتاب كده درسونو دا سلسلة باغ سلسلة كينن سلور سلوحتم درس دا الله بتوفيق سرا. باخرني درس كي منغا دري درشم او سلور درشم حديث بيان كده. دري درشم حديث آغا چه باغي كي دا خبر ہوا چه مدعی با دلیل خی او بچا چی دعوی شوی دنو کاغا منکر شینو قسم بخوری. دی مسئلی وضاحت بخبل ذکی شیر. بیا سلور درشم حدیث کی دا خبر بین شیو چی ہر مسلمان بدخبل وس مطابق و غلط کار باندرت کئی و غب منع کئی. که پلاس سره کیگی نو پلاس سره، که داگی طاقتی نی بیا پا جیبی سره، که داگی طاقتی نی بیا پا زلا سره. دا مرتبی پکی بین شیو داگی مخبل وضاحت شیو بخبل ذکی. صرف دایو خبر پکی یاد کی که چرت پا جب باندی کار کیگی نو بیا لاس تا ضرورت نشتی. لکه اس بازو خلق وزلکی بدای چیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی پلاس سره غلط کار منع که طاقت تی شروع بوی دلاس نکه نا. کچرت پا جبی سره کار کیگی نو بیا لاس تسی ضرورت تی. او سمره چی کار پا نرمی سره کیگی نو دوم رخه ده. سمره چی او کار پا نرمی سره کیگی نو دوم رخه ده. چی پا جبی سره کیگی لاس تا ضرورت نشتی. داگین بعد حدیث تے 15 درشم حدیث بنیادی حدیث تے پا حدیثونو کی. ذکر چی پا دی حدیث کی آگا سب بین شوی دی که پاگی باندی مسلمانانو عملو کو نو دا مسلمانانو دا رورولی با برقرار پاتیش. کچرت پا دی حدیث باندی پا صحیح طریقے سر عملوش. آگا حدیث دا ابو حریر رضی اللہ عنہ دے. دا حدیث بوئیو سر ترجمه بو مسئلہ بوزیح کو. ابو حریر رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا لا تحاسدو دا یو بل سر بحسد نکوی ولا تناجشو یو بل بدوکی دراکی نور کوی ولا تباغدو ایو بل سر بغزو کی نمکوی ولا تدابرو دا یو بل مخ ماروی دا یو بل سر تعلقات مختموی ولا يبيع بعضكم على بيع بعض او تاسو کی دی سوک دبل چا پا بیع باندی بیع نکی. وکونو عباد اللہ اخوانا او سیگی بندگان دا اللہ رونا رونا. المسلم اخو المسلم مسلمان دا مسلمان رور دے. لا يظلمه ظلم بپی نکی ولا يخذله دا مصیبت پا وقت کی بیع نپریدی ولا يحقره سپک بے نگنی. التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی تقوى دیزی کدا او دیزرت دری پیری اشارو کرا. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. دیو مسلمان یا دیو کس دا شریکی دو دا پارا دومر کافی دا چی دے خپل مسلمان روسپک گنی. کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ہر مسلمان دا بل مسلمان دا پار عزت من دے. داغا دا وین بخیال ساتی، داغا دا مال بخیال ساتی، او داغا دا عزت بخیال ساتی. دا حدیث امام مسلم راوڑے. دیسی که پا دی حدیث مانی تفصیلی خبر شوری شی پا دی وہ کتابون لکلے کی. پا دی باندی پورا کتابون لکلے کی. دا ہم معمولی نصیحتون نہیں. خدا آگا حدیث تا یادی کئی چھے پا دی کے اہم آداب ذکر تھی.
آداب د ورورولۍ چې دا خبرې موږ په ځان کې نه راوستي که نه، نو زموږ د ورورولي د اسلام په بنیاد چې کومه ده دا مضبوطه نشي پاتې کېدی. زموږ دا زړونه هله به یو کېږي چې کله موږ د دې حدیث په دې آدابو باندې او په دې کې چې کوم اصول بیان شوي دي چې په دې باندې موږ عمل وکړو، هله به زموږ زړونه ټول یو بل سره یو شان شي او زړونه به یو شي او یو بل ته به پاک شي. که چېرته موږ په دې باندې عمل ونه کړو، نو په منځ کې نفرتونه، بغض، کینه، حسد، د یو بل سره تعلقات ختمول، دا ټول به را پیدا کېږي. او زموږ شریعت هغه شریعت دی او زموږ دین هغه دین دی چې هر خیر د خلکو ته ښوولی دی، په کوم کې چې د دې خلکو فایده ده په دنیا او په آخرت کې. یو خیر داسې نشته چې هغې کې موږ ته فایدې په دنیا کې او په آخرت کې هغه د دې شریعت موږ ته نه ښوولی. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی: انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په هر پیغمبر باندې د امت ته حق دی، په هر پیغمبر باندې د امت ته حق دی چې دی به امت ته هر هغه خیر ښیي کوم چې ده ته معلوم دی، او د هر هغه شر نه به یری کوم شر چې د پیغمبر ته معلوم دی. یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هر هغه کار چې تاسو جنت ته نږدې کوي هغه ما تاسو ته ښوولی دی، هر هغه کار چې تاسو د جهنم نه لرې کوي هغه تاسو ته ما ښوولی دی. جهنم ته د تلو سبب جوړېږي هغه هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ښوولی چې ځان ته لرې ساتي. او ځکه یو حدیث کې وایي امام ابن ماجه راوړی: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو ما په داسې لاره پرېښودي چې هغه لاره تکه سپینه ده، دومره سپینه ده چې شپې م ورځ ده او د دغې لارې نه نه کږېږي، د دغه لارې نه نه کږېږي مګر د دغه لارې نه نه کږېږي مګر هغه څوک چې هغه تباه شي. نو چې دا سپینه لار او دا روښانه لار پرېږدي، نو بل یو ځای ته هم نه ځي سوای د تباهۍ نه، تباهۍ طرف ته روانېږي. نو په دې حدیث کې اوچت اوچت نصیحتونه د مسلمانانو لپاره دي. که په دې باندې عمل وکړو نو دنیا او آخرت به هم کامیاب شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: لا تحاسدوا، د یو بل سره به حسد نه کوئ. شروع د حسد نه وکړئ. حسد ګورئ هغه بد صفت دی چې دا د ورورولۍ او د دوستۍ بیخ بنیاد وباسي. ځکه شروع د حسد نه وشو. دا دومره بد صفت دی چې تپوس یې مه کوه. او دا هغه صفت دی چې په دې سره یهود معروف شوي دي. یهود معروف دي چې به وکړي حسد. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الله وی دوی حسد کوي د خلکو سره په هغه څه باندې چې الله وله ورکړي دي. نو یهودو کې مشهور صفت هغه د حسد. چا کې چې حسدي نو دکې هغه صفت دی چې په هغه صفت سره یهود مشهور شوي دي. د دې حسد د لاسه دشمنیانې پیدا کېږي، هم د دې د لاسه کینه پیدا کېږي، هم د دې د لاسه وروري ختمېږي، کورونه ختمېږي، رشتې تباه کېږي د دې حسد د لاسه. د اولنې قتل چې شوی دی په دې ځمکې په دې مخ باندې د آدم علیه السلام د زامنو د قابیل او حابیل په منځ کې د هغې وجه هم حسد و. نو حسد تباهي کوي د یو معاشرې، حسد تباهي کوي د یو کور، حسد تباهي کوي د یو قوم، جړلې وله وباسي. حسد څه ته وایي؟ په دې حسد باندې خو ما الحمدلله یو بیان هم کړی تفصیلي. که چېرته شوق وي د علم د زیاتولو او د حسد په باره کې د ډېر څه اورېدو، ځکه دلته موږ د یو ټکي په باره کې یو بیان نه شو کولی، نو هغه بیان واورئ. خو لنډه ده چې حسد دې ته وایي چې دا ارمان کول چې د دې مخامخ سړي نه دا نعمت ختم شي. حسد دې ته وایي دا ارمان کول چې د دې مخامخ سړي نه دا نعمت ختم شي.
دې ته حسد وایي. ها بیا دا حسد په خپل دوه مرتبې دي. یو دا ارمان کول چې د دې مخامخ سړي دا نعمت ختم شي او ما ته میلاو شي، او بیا د دې نه بدتره دا ده چې دی وایي که ما ته میلاویږي او که نه میلاویږي خو چې د ده نه ختم شي. دی بیا په حسد کې د هغه یو نه بدترین دی کوم چې دا وایي چې د ده نه ختم شو او ما ته میلاو شو، اگر که دغه هم حسد. نو دا د حسدګر انسان کار دی. او سبحان الله د دې حسد په باره کې چې دا دومره وعیدونه راغلي دي او شریعت په دې باب کې ډېره سختي کړې ده، د هغې وجه دا دی چې دا اصل کې دا حسدګر یو قسمه اعتراض کوونکی دی په تقدیر د الله باندې. اوس یو سړی الله ول دنیا ورکړې ده، که هر قسمه نعمت ور الله ورکړې ده، او ته د هغه سره حسد کې چې الله د ده نه دا نعمت لرې کړی او ما ته میلاو شو یا ما ته میلاو نه شو، دا خو ته د الله په تقدیر باندې قسم اعتراض کې راضي پې نه، ځکه چې الله دغه په تقدیر کې دغسې دي کړي دي. نو ځکه دې باب کې د شریعت ډېره سختي کړې ده. اصل کې د حسدګر یو قسم اعتراض کوي په دې تقدیر باندې، او نه دی خوښ د تقدیر د الله، ځکه چې نه خوښوي دغه سړي دپاره دغسې، او وایي چې ما ته میلاو شو، خو ستا په تقدیر کې الله نه دي لیکلي، او وایي د ده نه ختم شو ما له راغلی. نو دا حسد هغه بیماري ده چې دا ګورې د ټولو نه مخکې ځکه علما وایي سبحان الله وایي دا حسد ډېر انصاف کوونکی دی. حسد ډېر انصاف کوونکی دی. د حسد دا بیماري نه ده، دا ډېر عدل او انصاف کوي. څنګه وایي بدأ بصاحبه فقتله، شروع یې د دې ملګري نه وکړه نو اول یې دی ختم کړو. اول څوک ختموي؟ څوک چې حسد کوي دی اول ختموي. هغه ته به نقصان رسي او که نه رسي دی چې ورسره حسد کوي هغه بله مسله ده، خو شروع په ده باندې کېږي دا څوک چې حسد کوي تباه کېږي دی، ختمیږي دی. ژوند د ده په سکون نه وي، دینداري نه وي، دیندارۍ کې مزه نه وي، د ښځو او بچو نه خوند نشي اخیستی، هغه څه چې ول الله ورکړي دي د هغې نه مزه نشي اخیستی، ځکه چې دی ټول عمر له نورو ته ګوري او د خولې نه یې لاړې اوبه څاڅي. د ده ټول عمر دقه کار دی. د ده کور مزېدار دی ولي، د ده بچي ډېر دي ولي، د ده له الله ښایست ورکړی دی ولي، د ده سره مال ډېر دی ولي، د ده سره عزت ډېر دی ولي، او ټول عمر په دغه سوچونو کې پرېباسي. او شکر وباسئ الحمدلله ثم الحمدلله. که څوک د دې مرض نه پاکي نو څومره شکر چې وباسي دا کم دی. دا ډېر اوچت نعمت دی چې ستا زړه د حسد نه پاکي. او ته یو سړی ویني او د هغه سره ډېر نعمتونه او دا خبره ستا په زړه کې څه چل ولونه کړي، دا ګوره ډېر اوچت نعمت دی د الله سبحانه وتعالی. خو دا راته یو حقیقت ویم چې پښتنو کې په نسبت د نورو قومونو حسد ډېر دی. دا یو حقیقت دی، د دې نه انکار کول اسې په زور ځان په زور د ځان نه جاهل جوړول دي، ځکه چې پښتانه اکثر د پردي حسابونه کوي او همدغه سوچ کې پراته دي، ده ولې دومره وګټله او ده ولې وګټله او ده خو 2 کاله مزدوري او ده خو 3 او د داسې شو هغه دا شو، ټولې دوی دا خبرې. او خصوصا په ملک کې هلته دوی بل څه کار نه وي، سحر کې چې راوځي نو دا هغه مازدیګره پورې د دوی دغه خبرې چې ده دا ځمکه واخیسته او دی د کوم ځای نه پسې دا ټوټه واخیسته او دی پسې د کوم ځای نه راولېږله او د ده هغه زوی هلته لاړ او هغه بل دی خو راغی نو دی خو غریب و دی نن مالداره شو او دا خبرې وکړي. که چا سپینې جامې اچولي په هغه پسې خبرې، که چا ګونجې کپړې اچولي په هغه پسې خبرې، یعنې د دوی دغه کار دی په دې مال حسابوي. او چې کله مشران په دې لار رواني کشران هم په هغه لار روان شي نو مسلمان شان بدای چې د زړه به دې نه پاکي. که یو سړی زما په مخ کې تېر شو هغه په روز رایز کې ناسته او هغه په مرسډیز کې ناسته، الله دې ورله ښه ډېره ورکړي. او یو سړی بنګلې جوړه کړې ده 8 چته ده، الله دې ورله ښه طاقت ورکړي، د هغه په تقدیر کې هغه ته میلاو شي. یو سړي بچي ډېر دي، الله دې ورله ښه ډېر ورکړي. یو سړی الله ورله عزت ورکړی دی، الله دې ورله ښه عزت ورکړي. یو سړی ښایسته دی، الله دې ورله ښه ښایست ورکړي.
یو سړی دیندار دی الله دې ورله ښه دینداري ورکړي خو د بل سړي نه د ارمان کول چې دنه د نعمت واغستی شو دا د سپک انسان کار دی او دا د هغه انسان کار دی چې هغه نه دی خبر د دې دین نه یا خبر دی خو عمل پرې نه کوي بیا یو ښه حسد هم شته حسد خو یو دغه دی المذموم بد حسد ته کوم چې مونږ ذکر کو ښه حسد الحسد المحمود چې هغې ته ویلی کېږي الغبطه غبطه څه ته وایي ارمان د یو نعمت کول چې دا ته د بل مسلمان سره ویني چې یاره داسې ما ته میلاو شوی دا حسد دا جایز دی که دنیوي مسلو کې بیا مباح دی او که د آخرت په مسلو کې نو بیا خو مشروع دی بیا خو پکار دی چې مؤمن کې دا حسد وي غبطه دنیوي کارونو کې مباح دی که دې کو ګناه پې نشته څنګه لکه تا اوس یو سړی ولیدو هغه سره یعنې تاجر دی او ستا زړه کې دا راغلي چې داسې تجارت زما هم دی بس حدیث خبره ودرېده که د ده په باره کې څه وی الله یې دله نور هم ډېر ورکړي دا جایز دی مباح دی دی دا ارمان نه کوي چې د هغه دا نعمت دې ختم شي خو داسې وایي که زما هم داسې وی هېڅ خبره نه شرعي کار کې دا خو مشروع کار دی لکه صحیحینو کې مشهور حدیث دی بخاري مسلم کې لا حسد الا على اثنتين روایت کې راځي الا في اثنتين حسد نشته مگر په دوو خبرو رجل آتاه الله القرآن هغه سړی چې الله ورله قرآن ورکړی دی معنی علم یې ورله ورکړی دی ځکه بل روایت کې راځي ورجل آتاه الله الحکمه فهو يقضي بها ويعلمها الله ورله پوهه د دین ورکړې ده د هغې په رڼا کې فیصلې کوي او خلکو ته دا دین ښیي او دا قرآن د شپې او د سحرې وایي او دا بل سړی وایي چې یاره ارمان داسې علم ما سره دی ورجل آتاه الله مالا یو سړی د الله ورله مال ورکړی دی فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار او د سحر ماښام دا مال لګوي د الله په لار کې او ته دا ارمانو کې چې داسې مال ما سره وی او ما پې دا کارونه کړی وی دا خو مشروع حسد دی دا حسد دا غبطه د دین په کار کې د هغه چا په زړه کې راځي د هغه چا په زړه کې راځي چې هغه دیندار وي دا ډېرو لږو خلکو کې دا حسد او دا غبطه پکې ډېرو لږو خلکو کې په ډېرو کې نه وي ډېر لږ خلک چې هغه د یو قاري خوږ اواز ته پس کېږي ډېر لږ خلک چې هغه یو عالم ویني او د هغه دې پوهې ته او د هغه دې علم ته پس کېږي ډېر لږ خلک چې هغه د تقوادار تقوا ته پس کېږي ډېر لږ خلک دي چې هغه د مال لګوونکي چې الله په لار کې مال لګوي د هغه د مال لګولو ته پس کېږي او ډېر لږ خلک دي چې هغه د یو عبادت کوونکي د عبادت ته پس کېږي دا لږ خلک ډېر نه دي اکثر خو پس کېږي دغه دنیا ته پس کېږي مخکې ما خبره ذکر کړه که چېرته ته دا وایې چې د دنیا ما سره وی دنیوي یو نعمت ته د هغه نه د لرې کېدو ارمان نه وي نو بیا دا کار څه دی مباح ته جایز دی خو بیا د تم دا وویم غوره نه دی غوره نه دی څنګه یعنې د مؤمن شان بدایي د مؤمن شان بدایي چې دی به د چا دنیا ته نه پس کوي او دا دعا دې کوي چې یا الله دومره حلال راله راکړه چې حرامونه به بچ شي او یا الله دومره رزق راکړه چې ستا د بندګۍ نه پکې ګډوډ نه شي او یا الله دومره رزق راکړه چې د انسانانو ته او د مخلوق ته محتاج نه شم بس دکه پوره دی اخوا د چا ګاډي ته پسخې ده او کور ته پسخې ده او ځمکې ته پسخې ده دا به د ژوند لږ تنګ کړي اگر که دا کار چې دی جایز دی که ته صرف دا ارمان کوې چې ما ته میلاو شي خو دا به دله ژوند تنګ کړي او بل نقصان پکې دی چې دا کم نعمت چې در سره دی نو د هغې قدر به هم بیا ونه کړي ستا اوس وړوکی کور دی دوه درې کمرې یا یوه کمره او پسخې هغه ورته چې هغه بنګلې جوړې کړي دي په کروړاو باندې نو د دې خپل کمرې دوو کمرو کور نه به هم فایده وانه دي ابدله مزه در نه کړي
او که چېرته ته چاته نه پسخېږي او د خلکو دې دنیا ته نه ګورې نو دا څه چې درسره دي د دې نه به خوند والي د دې نه به مزې والي او دا به درته ډېره سخت کارېږي ځکه مخکې مونږ حدیث څو څو پیرې بیان کړی په درسونو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی مه ګورئ د ځان نه ښکته ته مه ګورئ که نه ګورئ د ځان نه ښکته ته ګورئ په دنیاوي او د ځان نه برو ته مه ګورئ او په دین کې د ځان نه به برو ته به ګورئ ښکته ته به نه ګورئ نو حسد دغه کم چې محمود دی او کم چې مباح دی هغې ته غبطه ویلی کېږي او غبطه هغه دغه موږ وضاحت یې وکړو بیا دا خبره به سره فایدې دپاره ذکر کړو که چېرته د چا زړه ته حسد راشي او دی نه غواړي او راشي ورته لکه کله نه کله انسان یو سوچ یو فکر نه غواړي او هغه یې زړه ته شیطان رواچي او دی کوشش د دې د ختمولو کوي نو الله یې په دې نه رانیسي الله یې په دې نه رانیسي او د دې نه په ګټه مسله کې الله دا خلک نه رانیسي او هغه مسله څه ده که چېرته د الله په باره کې تا ته ګډ وډ سوچونه راشي او وسوسې راشي نو الله تا په هغې نه رانیسي خو ته به څه کې دا وسوسه دا سوچ دا به ختمې په هغسې باندې نو دغه شان که یو سړي زړه ته حسد راشي او دی نه غواړي او شیطان یې ورته رااچوي نو الله یې په دې نه رانیسي دویم نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کړی دی ولا تناجشو ولا تناجشو یو بل له به دوکې نه ورکوئ دیزی ګور ټول هغه خبرې بیانېږي د هغې نه تا منع کوي چې هغه د مسلمانانو د ورورولي هغه خراب کوي حسد ورورولي خراب کوي د مسلمانانو د ورورولي خو پرېږده کومه ورورولي چې د دین په بنیاد ده هغه ورورولي چې هغه د نسب د لاسه ده هغه هم دړې وړې کوي داسې ډېر وروڼه شته چې د هغوی ورورولي خرابه شوې ده د څه د لاسه د حسد د لاسه یعنی زه خو دې بعضو ته حیران شم والله چې دا هغه ورور سره هم حسد کوي چې هغه د یو پلار او مور نه پیدا هغه سره هم حسد کوي د هغې حسابونه هم کوي بلکې والعیاذ بالله بعضو خو نعمتونه په پلار باندې به نه پیرزو د زوی دې درجې ته پکې رسېدلي بعض پکې دې درجې ته رسېږي دا روپۍ نه روپۍ دا روپۍ ریال ډالر دا ډېر خطرناک شی او چې په دې سور نه وي که نه او دا دې په کنټرول کې نه و نو دا د پلار او د زوی رشته هم تباه کوي د ښځې او د خاوند رشته هم ختموي د رور او د رور رشته هم ختموي دا دومره خطرناک شی دی ځکه کنټرول کې به یې ساتئ په ځان به یې نه زورورئ یعنې که چېرته دا پیسې د باندې زوروري شوې چې په ښځه باندې زوروري شي دا پیسې که نه د هغه خاوند سره طبیعت نه لګي چې هغه غریب وي او چې سړي باندې زوروري شوې د بیا ښځې طرف ته توجه نه ځي چې غریبه بیا ورسره بلکل لګي نه دغه شان پلار او زوی دغه شان رور او ورور دغه شان دوست او دوست نو دا دنیا نه ده دنیا چې دا دې په کنټرول کې نه وه که نه نو ژوند به دې ټول هغه ډګري یو ځله به ورځې په ډګر او بل ځله به ورځې په ډګر او خوند به وانه لي د ژوند او زار شي او قربان شم د هغه خلکو د ژوند نه چې هغوی راضي دي په هغه څه باندې چې الله وله ورکړي دي او د قناعت صفت پکې یا قناعت صفت پکې یو راضي په هغه څه باندې چې الله وله ورکړي او بس خوشحالی شکر هم ادا کوي او که څه کمي نو په هغې باندې صبر کوي څومره ښکلی ژوند دی دا هغه ژوند دی چې دا باچایانو ته هم نه نصیب شوی کوم ژوند چې د دې خلکو سره دی دا چې صبر کوي او شکر وباسي شکر چې کله یو نعمت ورسره وي نه وي بیا صبر کوي دا ښکلی ژوند دی نو الله دې موږ له توفیق د صبر او د شکر راکړي ولا تناجشو یو بل له دوکې مه ورکوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کی وئی الخدیعة فی النار الخدیعة فی النار دوکه په جهنم کې ده یو روایت کې دې سره راځي المکر والخدیعة فی النار مکر او دوکې
دا په کوم ځای کې دي دا په جهنم کې هر قسمه دوکه چې ده خصوصا دا نجش ټکی نه دا نجش النجش یا النجش دا علما اکثر علماء چې معنی کوي نو دوکه ورکول په بیه کې خصوصا په هغې کې استعمالېږي نور دا ټکی چې دی عام دی عام معنی نه عام دی هر قسم دوکه هر قسم خیانت هغه به دې کې راغلي نو یو مؤمن سره به دوکې ډړاکې نه کوي صفا خبره به ورته کوي که څه شی پې خرڅې نو دا نه چې نوم دا استعمالوي چې دا د فلاني ملک دی او د فلاني دی او هغه دی د بل ملک یو شی جعلي دی نقلي دی او هغې له تا نوم ورکړی چې دا اصلي دی دا کار به نه کوي دغه شان یو شی د مارکیټ د ریټ نه دومره زیات خرڅول چې به یې کې نقصان ورکول دي دا کار به نه کوي یو شی خراب دی هغه دې داسې کړی دی چې لکه ښکاري داسې چې دا روغ دی د دې نه به ځان لرې ساتي دغه حدیث تاسو ته معلوم دی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو صحابي باندې تېر شو غله یې خرڅوله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د غلې په هغه ډیري کې لاس وردننه کړو راویستو نو هغه څه لون شی و وایي ما هذا لانې داسې دي وی یا رسول الله شپې به باران شوی دی نو چې باران شوی دی خو دقه لمده غله به دې په کوم ځای ایښودې وه لمده غله به دې بره ایښودې وه که چې خلکو لیدلی من غشنا فلیس منا څوک چې موږ له دوکې راکوي دا به موږ کې نه دي نو ته به مسلمان ورور له دوکه نه ورکوې په هر قسم معامله کې هر خبره به ستا صفایي هر معامله به ستا صفایي نه به تدلیس کې ښکاري یو څو یي بل سي دا ټولې خبرې یادې ساتئ چې لا تحاسدوا ولا تناجشوا حسد به نه کوئ یو بل له به دوکې نه ورکوئ په دوکو ورکولو سره وروري ختمېږي ملګرتیا ختمېږي هره خبره کې صفا اوسه او چېرته به دې الله نه خرابوي که هره خبره دې سیده کوئ ورب الکعبه الله به دې په تجارت کې دومره برکت واچوي لکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فإن صدقا وبینا دا خرڅوونکي او اخیستونکي که چېرته دواړې رښتیا ووایي او دواړه حقیقت ووایي بورک لهما فی بیعهما الله به دوی په دې بیه کې برکت واچوي وإن کذبا وکتما او که چېرته دوی دروغ ووایي او حقیقت پټ کړي دواړه یا یو طرف محقت برکت بیعهما الله به دوی د دې بیې نه دا برکت وباسي په هره معامله کې رښتیا خبره کوه قصیده اوسه کار څنګه دی دا داسې دی داسې که هغه انډیوالي ده که هغه تجارت دی که هغه د خلکو سره عام معاملات دي راشه درشه دي په هر څه کې سیده اوسه د مؤمنانو سره دوکې دړکې به نه کې خیانت به نه کې دروغ به نه کامیاب به په هر ځای کې دا کوم خلک چې په تجارتونو کې دوکې کوي که نه ستا دا تجارت په الله د دوی د تجارت نه زیات کړي او که زیات یې نه کو د دوی اصل کې برکت پورې خبره ده ستا په دې لږ تجارت کې به الله سبحانه وتعالی برکت واچوي یمحق الله الربا ویربي الصدقات ګوره سود چې دی دې سره مال ظاهره کې ډېرېږي کمیږي ظاهره کې ډېرېږي خو الله وایي الله ختموي دا سود جړ له وباسي او ډېرې الله صدقې یعنی چې کوم سړی مال ورکوي د ده دا مال ډېرېږي مال څنګه ډېرېږي دا ما نه یو پیر په کراچۍ کې یو عالم تپوس وکړو او دې خبرې ته ذهن نه ورسېدلی وی موږ داسې ناست یو څو علما نو هغه ماته دا وایي چې د قرآن کې بیا وایي چې یمحق الله الربا ویربي الصدقات الله دا سود ختموي او صدقات ډېرې یعنې په صدقاتو سره مال ډېرېږي نو که اوس څوک دا تپوس وکړي چې ډېر خلک صدقې ورکوي او مال یې نه ډېرېږي داسې خلک هم شته چې د الله په لار کې مال لګوي او صدقې الله په لار کې مال لګوي او مال یې ډېرېږي نه داسې شته که نشته
شته نو د دې بس څه جواب کوو بیا نو الله زما ذهن ته هغه حدیث راوستو ډایرکټ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې یو سړی په تاسو کې معمولی شی صدقه کی کنه نو الله یې ته بخیل لاس کې وایي او بیا ولې ساتي لکه څنګه چې یو سړی په تاسو کې د اس بچې ساتي خیال ولکه دغه شان والله دا صدقه ساتي هغه له څه ډېره نو قیامت پورې چې دی راشي او دی تلي ته وګوري دا نیکیانو ډکې چې الله دومره صدقې خو ما نه دي ورکړي الله به دا موږ ساتلی و استاد ډېره شو که نه که نه کمه شوه ډېره شو لازم نه دی چې دا مال به ستا حصي ډېرېږي یعنې سل علیو دا به 200 کېږي او 200 دا به 400 شي او 1000 به 2000 شي او 2000 به 8000 شي داسې لازم نه دی په دې کې به برکت راشي او دا کم مال چې تا لګولی دی روپۍ وه د روپۍ نه به غیر جوړ شي د 10 روپو نه به یو لوی شی جوړ شي قیامت پورې به ورته سم خوشحاله نو دې دوکو د راکو سره د مال نه برکت ختمېږي او دا څه وخته پورې ګورې زیاتي دا مال څه وخته پورې ګنې تپوس وکړه دغه خلکو نه په دې دومره مال کې د هغوی سکون نه وي خوشحالیانې نه وي او اکثر دا خبره کوي دا خلک وایي نه پوهېږم پې چې څنګه راځي او څنګه لګي دا چې نه پوهېږم چې څنګه راځي او څنګه لګي معنا چې برکت پکې نشته دومره ډېر مال کې دی نه دی پوه چې دا څنګه ولګېد زمانه او په دومره ډېر مال کې دی خوار به ګرځي خو دا دلیل دی په دې باندې چې دې مال کې برکت نشته درېیمه خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کړې ده ولا تباغضوا او د یو بل سره به بغض او کینه نه ساتئ ګوره چې کله دې د یو مسلمان سره بغض او کینه ساتلی که نه نو بیا به ته کوشش کې هغه ته د اذیت ته رسولو یا په وینا سره او یا په یو کار سره لازم په زړه کې دو ته پرته وي دا بغض سره ته ولي کې زړه کې دو ته پرته ده که نو چې زړه کې دې پرته ده اوس دا زړه ته یخې په څه باندې چې هغه ته تکلیف ورسي زړه به ته په دې باندې یخې دې مسلمان له به تکلیف ورکوي دا مسلمان به په څه طریقه باندې تنګې نو ستا زړه به یخېږي والعیاذ بالله دا نتیجه د بغض ده او د دې دلاسه حسد پیدا کېږي حسد هم د دې بغض او د کینې دلاسه پیدا کېږي نو الله په قرآن کې وایي چې انما المؤمنون اخوه مؤمنان څه دي یو بل سره وروڼه یې دا ورورولي په دې بغض او کینې سره ختمېږي موږ یو بل سره بغض او کینې نه ساتو بلکې موږ به د یو بل سره محبت کوو کوشش به کوو چې زموږ دا زړونه یو بل ته ښه نږدې شي او سبحان الله د دې اسلام او د دې دینداري یو ناشنا اثر لکه اوس وګوره ته دې خپل ورور ته دا چې ستا نسبي ورور دی به ستا بیا خوښ نه کله چې دی بېدینه شي تر دې چې دا مسله به معلومه وي تاسو ته که چېرته یو مسلمان والعیاذ بالله کافر شي او مرتد شي نو دی به د دې خپل ورور میراث نه لري او نه به هغه د په میراث کې برخه حالانکې موږ کې رشته څه ده کوم ورورولي دی نسب دی موږ کې رشته د وینې ده خو چې کفر ته نه هر څه ختم شو او دې لرې شو تا نه په نسب کې په کور کې یعنې هر څه نه ته وویست دا د دین اثرات دي چې کله د دوی دینداري د یو بل نه لرې شوه او فاصله منځ کې پیدا شوه نو د دوی په منځ کې هم فاصله راځي او سبحان الله هغه مسلمان چې دیندار دی او ستا ورسره هېڅ ته نسب رشته نشته هغه تا ته رانږدې شو د دیندارۍ د لاسه ستاسو منځ کې هغه فاصله ختمه شوه هغه د دیندارۍ د لاسه نو زموږ په منځ کې ورورولي ده مضبوطه رشته ده دا رشته ګورې
د دې وینې د رشتې نه مضبوطې ګورې په ډېرو صورتونو کې دا مضبوطې د هغه رشتې نه کمه چې د وینې دی د وینې په دې رشتو کې ډېر داسې دي چې ستا د وجلو به هم کوشش وکړي ستا سره بغض هم دی تا سره حسد هم دی میراث ته دې ناست دی دوکې به دله درکوي دړاکې به دله درکوي او د وینې په رشته کې زه یو کس نه یادوم ځکه د وینې رشتې خو ډېرو خلکو سره راځي زه عامه خبره کوم په دې خپلوانو کې داسې دشمنان پیدا کېږي که نه پیدا کېږي که نه نه یو بل نه دي وجلي چېرته بچی رالګېدلي یې څوک یې وژلی پلار یې وژلی مخکې ورځو کې ټوکړې ټوکړې کړی و بوجۍ ته اچولی به یې سجدې ته ګزار کړی دا د وینې هغه رشته ده رور راولګي رور یې وژلی دی بچی رالګېدلی مور یې وژلې ده خاوند رالګېدلی ښځې یې وژلې ښځې رالګېدلی خاوند یې وژلې ده بل ورځ مې ویډیو کته او په هغې کې ورکړی چې خبرونو کې خو په کراچۍ کې یو زنانه رالګېدلې ده خپل خاوند یې وژلی دا رشتې دي ګوره اوس او یو هغه رشته دی چې هغه د دین په بنیاد دي پای کې دا قصې نه راځي ډېره مضبوطه رشته هغه ولې ډېره مضبوطه دی ځکه چې هغه د دین په بنیاد ده نو هغه صفای د لالچ نه یو خو یو سړی ظاهره کې دا ښایي چې زما رشته د دین د لاسه ده او زړه کې دننه نور څه زه د هغوی خبره نه کوم خو چې کوم سړی تا سره مخلص وي په دې رشته کې نو دی په دې رشته کې صفای د لالچ نه د حسد نه د بغض نه د کینې نه نو موږ وروڼه یو ټول د یو بل موږ به د یو بل سره بغض او کینه دا به نه کوو د یو بل نه به مخ نه اړو د دې بغض د لاسه چې دی د یو بل نه خلک مخونه اړوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی مشهور حدیث ته په صحیح بخاري صحیح مسلم کې لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث نه دی جایز یو مسلمان له چې د خپل ورور نه هجرت وکړي درې ورځو نه زیات یا د درې شپو نه زیات فوق ثلاث لیال یلتقیان کله چې ملاو شي فیعرض هذا ویعرض هذا چې یو بل له مخې له ورشي نو دې د هغه نه مخ واړوي او هغه د ده مخ واړوي وخیرهما الذي يبدأ بالسلام ګوره پکې کوم یو دی چې مخکې والی وکړي په سلام ځکه دې پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا څلورمه خبره څه کړې ده ولا تدابرو یو بل ته شا کوئ مه یو بل ته شا کوئ څه معنی ده یعنې یو بل سره ورانوئ یو بل سره تعلقات مه ختموئ او دا کله ختمیږي سبحان الله دا خبرې په یو بل له پاسه جوړېږي یعنې دا کله ختمیږي چې کله بغض راشي هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغض مه کوئ بیا یو بل ته شا کوئ مه یو بل سره مه ختموئ خو چې بغض راغی بیا ختمیږي دې میلاو شي د ده سره مخکې واړي او هغه میلاو شي د ده سره مخکې واړي غوره کوم یو دی چې شروع کي او سلام واچي اگر که بعض پښتانه هغوی دې ته غیرت وایي چې د چا سره دې ورانه کړه وي بیا ورسره وایي څه مه ورانه کړه واوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا حدیث دی د ابو خراش السلمي رضی الله عنه امام ابو داود راوړی صحیح روایت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من هجر اخاه سنه فهو کسفک دمه یو سړی چې د یو مسلمان سره یو کال ورانه کي لکه دی چې د مسلمان یې وژلی د څومره ګناه کړې ده لکه مسلمان یې چې وژلی او زمونږ هغه بعض دي ته پښتو وایي هغه جاهلان دا پښتو راوالی دیوال لی راواچه موږ به دین ورمخکې کوو زمونږ سره دین چې د هغه قیمتي دی د هر سره زمونږ دغه پښتو سره لګیم چې کومه پښتو د شریعت خلاف نو چې دوی یو بل له ورشي نو دی په دې لار روان شي هغه په هغه لار او بیا دا درته ووایم ګورې ته چې دا کومې دشمنیانې کوې د مؤمنانو سره او زما ورانه دی د کاکا سره او د ماما سره او د رور سره او د بل سره او د بل سره دا ګورې ته په میراث کې هم پرېږدې شاته سرکشران دې ته ګوري
او کشرانو بیا په دغه نقش قدم زی نو دا زیر د درکم دا ګناه بچا ده خوشاله شه دا ګناه بیا پتا ده دې ته خوشاله شه دا ګناه بیا پتا ده دا باز راشي نصیحت شروع کی وی دغه پلانې که څوک مولا ولیدو په دروازه نو خیر به نه ولی وی زه په لاره تېرېدم په ما سلام نه دی اچولی نو دا خبره دومره غټه ده چې ته په کور کې پابندي لګوې چې څوک به په هغه سلام نه اچوي ښه بل دا چې بچو ته دروند خوی ښایه مړه سپک خویو ته مه ښایه یو سړی دی دروند سړی دی کشر پې سلام وانه اچو او دې کور ته ورغی او بچي غوسه و چې ګوره هغه پلاني تا ته په خیر ونه وي او تا پسې پانسېدو ته دا خیر دی بچیه هغوی به سپک کار کوي نو تاسو به هم کوئ هغوی به ما سلام وانه اچوو نو تاسو به څه کوئ هغوی به مشرانو به سلام نه اچوي تاسو سپک کار کوئ الله اکبر دا ډېر لږ خلک دي دا درانه چې بچي ته دا وایي چې بچیه هغوی سپک کار کړی نو ته هم کوې وی هغوی ګزار کړی ده موږ به بدللو دالو ښه نو کړی دی ناروا یې کړې ده ته هم ناروا کې په بدل کې ژوې ته به نه کې ته به د هغوی د مشر قدر کې ته به د هغوی احترام کې ته به د هغوی تپوس کې ته به ورسره ودرېږي او یقیني ده دا خبره ذره برابر شک پکې نشته الحمدلله ځکه چې په شریعت باندې عمل کول د دې فایده په دنیا کې مې او په آخرت کې مې څوک چې دا قسمه خوی ساتي که نه غټ نه غټ دشمن دې ته مجبور شي یو ورځ چې د دې سړي عزت کوي او که په خوله یې نه وایي په زړه کې مني چې دا سړی ګوره دروند سړی دی او دا سړی عزتمند سړی دی او دا سړی سپک کارونه نه کوي ته ښه کوه ته همیشه ښه کوه یو سړی وي د کوم وخته پورې مرګه پورې کوه ښه وی هغوی نه مني ولې ما ورته دا ښه دې دپاره کوو چې بل څوک ومني څه دپاره الله دپاره ته خو د الله دپاره لېږلی بیا څنګه وایي چې هغوی نه مني نه دي مني که هغه سړی چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وایي زما خپلوان دي زه ورسره ښه کوم هغوی راسره بد کوي نو پیغمبر ورته څه وایي چې بس صحیح شو ته دا طریقه پرېږده څه یې ورته وایي وی په دې اوسه او الله به ستا مرسته کوي او وی ته داسې یې لکه د هغوی په خوله کې چې خاورې او یرې وراچي ته به دا خپله طریقه نه پرېږدي نه نو وی صحیح ده موږ خو ورسره ښه کوو خو چې اوس نه کوي نو څه چل وکړو موږ هم نو دې ته ناستې چې ته به ښه کوې خلک به دی په بدل کې تا سره ښه کوي ته دې دپاره ښه کوې موږ خو ښه دې دپاره کوو چې عرش ولره نه راضي شي او چې عرش ولره نه راضي شو نو دا زړونه د چا په لاس کې وي د الله په لاس کې وي د الله په ګوتو کې دي دا خلک به رب العالمین ستا مخې ته راولي او ستا قدر او عزت وکړي او ما راته ووایي که نه که په ژبه یې ونه وي په زړه کې مني ګورئ خو چېرته خپلو بچو ته دشمنیانې او بغض او کینه دا به نه ښې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا تدابرو یو بل ته شا کوئ مه یو بل سره تعلقات مه پرې کوئ ته خپلو بچو ته هم ویې پرې کوئ ته خو پرېږده بچو ته هم دا نصیحتونه کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي من سن فی الاسلام سنة سیئه چا چې په اسلام کې یو ناروا لار را پیدا کړه ناروا کار وکړو لکه اوس دا مشر لیګیا دی کشرانو ته څه کوي روا کار ورته ښیي ناروا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها دې سړي ته هم د دې ګناه میلاویږي او څوک چې په دې لار روان دی د هغې ګناه به ورته هم میلاویږي دا حدیث امام مسلم راوړی دې بچو ته چې دا دشمنیانې ښیي که نه او ته پې هم سلام ما اچوه او که ستا مخې له درغی ته ورته هم دا ووایه او ته پې هم ور وڅوکه او ته یې هم ووایه او ته پې هم ګزار وکړه چې پته ورته ولګي موږ هم پښتانه یو او موږ څه کمزوري نه ته ګورې خپلو بچو ته غلطه لار او د دې به الله سبحانه وتعالی تعالی تپوس کوي او دا ګناه ستا په غاړه ده نو مؤمنان به د یو بل سره تعلقات نه ختموي
اسی سبحان الله زما خدا تجربه ده چې د دنیا د ډېر حد پورې د خلک په دې مسله کې کمزوري کړي دي. یعنې میاشتې میاشتې تېرېږي څوک به تا ته ټلیفون ونه کړي خو جي پرې کړې مې ورسره وي نه ده ګورې څنګه پرې کړې ونه نه وي نه زموږ خوار څه دی بیمار شو غریب شو او څه حالات پرې راغلي تپوس نشته خو ګورې پرې کړې مې نه ده پرې کول څه ته وایي ټوپک ډز ته وایي دې ته وایي که پرې کول نو پرې کول څه ته وایي الله اکبر زه خو دې بعضو ته حیران شم والله تپوس تیم نه کوي چې د مخې نه اخوا شي او زما خپل ځاني د داسې سړي سره د طبیعت خاص نه لګېده چې مخامخ ښایي سړی هغه سړی دی چې کله ته نه یې او ستا تپوس وکړي مخامخ خو هر سړی تپوس کوي نه لکه ما یو ورځ یو داسې ملګري ناست وو مجلس کې او علما وو نو دې پورې خبره شوه د مرګ نه بعد دعا کول چا دپاره چې سړی بچو ته او ملګرو ته وصیت وکړي چې ما دپاره ډېرې دعاګانې غواړي ما ورته ویل ده صحیح ده دا خو ډېر خوشقسمته سړی چې خلک ورله دعاګانې غواړي خو ما ګوره ده درته ووایم چې ژوندی نن سبا د چا د سترګو نه پناه شي څوک یې ثبوت نه کړي چې د خاورو د ډېري لاندې پرېوځي ستا به څوک تپوس وکړي ژوندی چې د سترګو نه پناه شي څوک یې تپوس نه کوي نو چې ته د خاورو د ډېري لاندې پرېوتې به تا به څوک څه کوي خو ما آخرت له دومره څه وکړه چې ته د خلکو دې دعاګانو ته محتاج نه شي دومره څه وکړه دومره څه وکړه که چا ته پسې صدقه وکړه او که ونه کړه الله ته وبخي دومره څه وکړه که ستا بچي به د دینداري وکړي او که ونه کړي خو چې تا ورله تربیت کړی او الله تعالی هغې د لاسه وبخي آخرت له ډېر څه کول پکار دي ګورې دنیا والا په تمه به نه پرېوځي چې که زه مړ شومه نو هغه پلانې صاحب به زموږ هغه ټوټه زما په نوم په جومات کې ورکړي او که زه مړ شوم نو پلانې صاحب به میخ حلاله کړي او پلانې صاحب به هلته کار وکړي کوې به وباسي او پلانیان هغه به ټوله سحر ماښام ماته دعاګانې کوي الله دې کي چې داسې وشي چې دا پلانیان دا چل وکړي الله دې کي خو زه خو چې د حالاتو ته وګورم ژوندی چې اخوا شي د هغه څوک تپوس نه کوي ته د خاورو د ډېري لاندې پرېوځي بیا ستا تپوس وکړي دا زه دا نه یم چې داسې نه شي کېدی ما ګوره دا نه دي ویلي کېږي خو ډېرو کمو خلکو سره داسې کېږي د ډېرو کمو خلکو اولاد دي چې هغه خپل مور پلار یاد ساتي د ډېرو کمو خلکو ملګري چې هغوی خپل ملګری د مرګ نه بعد یاد ساتي نورو که دې دنیا کې سړی نه اخوا شي والله که بیا د به چې تپوس وکړي ډېر لږ خلک به دې تپوس وکړي یعنې ته غیب کوې ځان تاسو کې چا سره نه دی شوي که نه دی شوي چا سره او چې میلاو شو ورته ووایي ویې ما وایي چې سبا ورځم خوار نو خو 2 کاله تېر شو ته اوس وایي درته چې ما وایي چې سبا ورځم خوار موږ سره په خپله داسې شوي ډېر داسې ملګري ده ډېر داسې خلک په ژوند کې راغلي چې مخامخ شي ته به وایي یاره دا انتهایي په تا به ځان وجري او چې کله ته بیا یو ځي ته لاړ شي په سفر یا یو بل ځي ته څه ضرورت ته ولاړې او بس بیا کیسه ختم بس هغه څه چې وو هغه مخامخ نور هر څه لاړو ختم شو او په دې کې ښکلی مثال دله زه درکړم دا مسافر ملګري شي هلته کلي کې ستاسو ملګري ملګري نه نو چې ته بیا په مسافرۍ لاړ شې په دې سختو کې پرېوځې او دا ډېر به کې تپوس کوي که لږ حاجي صاحب خو سپینې سپینې وایي خو ډېر خلک یې نه کوي ډېر خلک یې نه کوي حالانکې ډېر دوی سره پاتې شوی ده لوی شوی ده خبره ما دا کوله دې پورې ما خبره راغسته وه چې
یعنی د مؤمنانو په منځ کې د ورورولي او د یو بل سره د بغض نه ساتل، یو بل ته زړه صفا ساتل، د یو بل تپوس کول، د یو بل سره ودرېده، دا زموږ شریعت دی، دغه زموږ دین دی. نو ته به خپلو بچو ته داسې لار نه ښیې چې هغوی به کوم طرف روان شي، هغوی په غلطه روان شي. نه بچیه زموږ یې تپوس نه دی کړی، موږ به یې وکړو، موږ به یې تپوس وکړو. ته ورشي والله چې دا سړی که حیا نه کېږي خو په دې سړي باندې به واوړي چې هغه یعنې حیا میا پکې نه وي. نو که د هغه خواله ورشي ځکه هغه شاعر ووي اذا اکرمت الکریم ملکته واذا اکرمت اللئیم تمرده. وایي د دروند سړي چې د عزت وکړو که نه، د دروند سړي بس دی ټول عمر ستا د دې خو د سوري لاندې شو. څه مطلب دی هغې لاندې شو؟ په مخه به یې یادوي او که یو 2 روپۍ به ورته ورکړي، 2 روپۍ د هغې په بدل کې به ورسره دی دومره ښه وکړي که نه چې تپوس یې مه کوه، دی به دغه 2 ټکي یادوي. او اذا اکرمت اللئیم تمرده. او سپک سړي له چې عزت ورکړو چې سړی ښه مش شي. اوس که سپک سړي ستا تپوس نه یې کړی او ته یې تپوس د ورغلې، سړی وایي که زه که یم او زه یم. خو که چېرته یو سړی کې څه نه څه حیا وي که نه او ستا تپوس نه کوي او ته یې ورغلې، دی دومره دغه ټیم کې شرمنده شي، یا الله چې را ځمکه کولاو شي او زه به کې ورننوتم، دومره شرمنده شي چې وګوره ما کول څه او دې سړي څه چل وکړو. نو ته خپله مستوا، خپل لیول، خپله مرتبه هغه اوچته ساته. د جاهلانو سره جاهل کېږه مه، د بېدینو سره بېدینه کېږه مه، د بغض کوونکو سره ته بغض مه کوه، د حسد کوونکو سره ته حسد مه کوه. ته خپله خبره همیشه اوچته ساته، الله به دې عزتمند ساتي. او د عزت د هغه الله په لاس کې ده. په دشمنیانو ګوره چاته عزت نه میلاوي، عزت په دینداري او په اوچتو اخلاقو میلاوي. 5م نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کړی دی، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض. او تاسو کې د بعض د بعضو په بیع باندې بیع نه کوي. مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وویل؟ څه څه نه منع کړو؟ حسد مه کوو، بغض مه کوو، یو بل ته شا کوئ او دوکې مه ورکوئ. اوس یو بله خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانوي. تاسو زما درس په اوله کې وویل چې ګوره هر خیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړی دی، هر شر یې موږ ته ښوولی دی چې موږ ته ځان لرې وساتو. نو هر هغه خبره چې زموږ د ورورولۍ نه نقصان ورکوي، الله او د الله پیغمبر موږ د هغې نه منع کړي. اوس دا بیع چې ده، دا بیع یو شی خرڅول اغسته، دا خو عام د انسانانو په منځ کې دا طریقه روانه او دغې نه بغیر ژوند نه تېرېږي. د خلکو په منځ کې هم دغه بیې دي، یو څوک څه خرڅوي او بل یې. نو بعض خلک بیا په دې دغه کې پرېوځي. دا هم ګوره د حسد یو قسم دی. که چا سره څه مال یا څه سامان راځي نو دی وایي چې دا ده سره نه وی او ما سره وی. نو څه چل کوي بیا د دې بل په دې بیې باندې د پاسه دی بیې کوي. دا بیې ولې کوي دی د بل په د بیې په د پاسه؟ د حسد د لاسه چې دا څه شی چې دی چې دا مال راشي، که هغه نقدي مال دی او که هغه څه سامان دی او که هغه هر څه دی. دا هم ګورې سبحان الله که په هغه نصیحت عمل وکړو چې لا تحاسدو، نو دا خبره به د زړه نه وځي، بیا به دا کارونه نه کوي. او د دې داسې مثال دی لکه وضاحت دپاره یې یاد کوي. لکه اوس یو سړی د خپل ورور یې ولیدو چې هغه یو سامان خرڅوي په یو ریټ باندې، دا شی په څو دی؟ په 50 روپۍ. دی پسې ورغی ورته ووایي چې زما سره د دې نه اصلي شی دی همدغه 50 باندې. دا کار څه دی؟ تاسو ته پته نشته دا کار څه دی؟ حرام دی. چې دومره غلي غلي لګوي نو بیا منلی چې که دا جاښه ډېر وملړي دی ته خبره نه دي. یو سړی دی یو مسلمان د بل مسلمان سره اتفاق وکړو په 50 روپۍ به زه تا نه دا مشین والا. دی پسې ورغی وی ما سره د دې مشین نه اصلي بل پروت دی چې هغه د دې نه اصلي دی او په دغه ریټ دی.
جایز دی دا کار نه دی جایز ځکه چې دی د مسلمان په بیه باندې بیه کوي ښه یو سړی دی هغه سامان خرڅوي په یو بل مسلمان باندې او په 50 روپۍ باندې دا ماشین دی دی پسې ورغی وایي دقه ماشین ما سره دی په 40 دی راځه دا کار ناروا دی دا بیه کې ګوره اخیستل خرڅول دواړه راځي لکه اوس بل مثال یو سړی راغی د بل کس نه سامان واغستو او یا د دوی د یو بل سره اتفاق شو د خرڅوونکي او د اخیستونکي په یو سامان باندې اتفاق راغی دا ماشین دی دا سپیکر دی دا روړو په څو دی دا په 100 روپۍ دی او تا ما سره اتفاق وکړو چې په 100 باندې دا زما شو یا خبر روانه ده یو بل ته مطمئن دي دوی ته راننوتې ته ورته اشاره وکړي چې زه به یا ما ته اشاره وکړي چې زه به در په 1.5 سل واله مال یې راکړه په څو باندې په 1.5 سل باندې دا کار څه دی ناروا دی لا يسم المسلم على سون اخيه یو مسلمان دی یو سامان ریټ کیږي او خرڅوونکی ورته مطمئني دا پکې شرط دی دواړه یو بل سره مطمئن شي او خبره جوړېږي او ته راځي ورته ریټ زیات کړي دا کار ناروا دی داسې ونه کړي دې سره ورولۍ تباه کېږي د مسلمانانو ها دې نه یو خبره مستثنا ده هغه بیع المزایده چې ورته وایي چې څوک به ریټ ډېر کړي لکه اوس دا سپیکر دی په 100 یو یې په 10 ابل وایي زه په 100 ابل وایي زه په 10 دا ولې روا دی هغه ولې ناروا و خبره لا روانه ده یعنی اخیستونکي خرڅوونکي لا یو بل ته مطمئن شوي نه دي استقرار لا نه دی راغلی خبره به دغه شان روانه ده ها که اوس دې کې داسې وشي لکه اوس زه یم دا 100 کړي په 10 ابل وایي په 100 ابل 50 ته راشي او زه سره د خبره کوم او ته بیا اواز وکړي په 15 څه خیال دی اوس ولې هلته خبر روانه ښه یو حدیث کې دا هم راځي چې یو سړی به د ورور په نکاح باندې د پاسه نکاح نه کوي څه مطلب دی ورور په نکاح باندې پاسه نکاح نه کوي لکه اوس یو سړی دی یو کور ته رشته ولېږله خپل بچي له یا خپل ورور له یې ځان او ته خبر شو ته هم ور ولېږله دا کار څه دی ناروا دی ها یو کار یو حال کې جایز دی چې کله تا ته پته ولګي چې هغوی ورته انکار بیا صحیح ده نور صبر به کوې چې د دوی د خبرې څه پته ولګي دا ناروا دی کې دې سره ورورولي د مؤمنانو په منځ کې چې کومه ده هغه خرابي څه ښایسته دین دی او څه خوندور دین دی خو ډېر خلک دی خبر نه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وکونوا عباد الله اخوانا او شی بندگان د الله رونه المسلم واخو المسلم مسلمان د مسلمان څه دی ورور دی 15 خبرې ذکر شوې کنه 15 کارونه منع وشو چې دغه 15 د ځان بل ساتلو دا ورورولي به ډېر مضبوطه رواني 15 کارونه کوم دي حسد بنه کې دوکه بنور کې بغض بنه کې تعلقات بنه ختمه بس د یو په بیه باندې با د بل په بیه باندې ته بیان کې بیا وکونو عباد الله اخوانا او شهید الله بندگان رونه شبا تبیا د مؤمن رور او به شيستا رور چې کلم زړه یو بل ته پاک شي المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان رور دی ګوره خدا ګوره هغه د دې ورولۍ دپاره هغه احکام نه ثابتېږي کوم چې ثابتېږي د نسب د ورولۍ دپاره یا د رضاعت د ناسې چې کوم رشته ثابته شي هغې دپاره چې کوم احکام لکه بعض څه کوي
دا ناشنا خبره لکه دا پلانې ستا کور ته ځي راځي او دننه ناستې ده څه کیسه ده وایي دا زما ښځې ورته ورور ویلی دی زما ښځې ورته ورور ویلی به ځوانشیر کور منځ کې ناست وي او خپې به خپه اچوي او پراټې مراټې خوري کور کې دا ویلی دی ورور دی څنګه ورور دی نسب کې وي نه رضاعت نه نو دا درېیم ورور پکې ورته کوم دا ورته ویلی دی ویلی دی ویلو ته ضرورت نشته ورته وایه ستا ښځې ته ضرورت نشته چې ده ته ورور ووایي دا خو ورور دی په څه کې په شریعت کې خو آیا دې دپاره دغه ورورولي دپاره هغه احکام دي هغه مسلې دي کوم چې نسب ورور دپاره دي نه ښه او که چېرته دا خبره داسې شي چې زما ښځې ورته ورور ویلی دی نو بیا خو د پردې دا مسله څه شوه ختم شوه خو د جړلې نه ووته زه به پلاني ته خور ویم هغه به ما ته ورور ووایي بس بس راځو نو داسې خو ټول مؤمنان د یو بل رونه خویندې دي المسلم اخو المسلم وکونو عباد الله اخوانا اوس زه ستا ورور یم ته زما ورور خو زموږ په منځ کې د میراث مسله خو نشته که نشته نشته دې سړي ته دا ویل پکار ده چې وایي چې زما ښځې ورته ورور ویلی دی وایي زه صحیح شو که دا ښځه دې مړه شو دې ورور له په میراث کې څه ورکړي څه به ورکړي ورکړي دا خو دې راښکاره شي هغه ته هغه لري شړي کوم چې پکې حق دی پکې ویل دا پکې ویل بل نیکه راغلی دی او بعض وایي دا د نیکه رور دی دا پکې بل رور راوتی دی نو موږ خو لیدلي نه دي خو خلکو راته قیسې کړي دي خصوصا مشرانو وایي دا به باقاعده یو پردی کس تو د دې جنۍ نه به یې تپوس کوو داسې و که نه شوي دی وشتی به ورغې پردی تا واده کوو داسې دا چې څوک دا خبره کوي دا د نکاح رور شو دا څه شو دا د نکاح رور دی او بیا به دی باقاعده په نکاح کې ناست و دا ځان له به یو غټ سړی ته جوړ شي نکاح رور اوس دا رور پکې موږ ته په شریعت کې نه دی معلوم د نکاح تپوس د دې جنۍ نه چې دا پرې راځي ده که نه راځي ده د چا حق دی د پلار دی د ورور دی د تره دی د مشرانو دی که نور څوک نه که څوک کم عالم چې نکاح تړي کم قاضي چې نکاح تړي هغه دا تپوسونه کولی شي ښه ځکه قاضي ته چا رور ویلی د نکاح نو دی ولې د نکاح رور کېږي نه نو پکار دا ده چې موږ په دې دین باندې ځان پوه کړو د دې دین باندې نه پوهېدو د لاسه موږ په جهالت کې پراته یو ډېر لرې شوي یو دا پلانې ورور دا پلانې ورور عجیبه څه ده بل درته ووایي لکه د نکاح رور دننه ناست دی ښځې چې ورته رور ویلی هغه دننه ناست دی او د هغې چې کوم خپل رور دی هغه نه پرېږدي وایي دا دومره نر پښتون دی اوښې او سخر د ده په کور کې دا نه راځي دلته هغه د کوم چې رشته مضبوطه ده یعنې هغه هر وخت راتلی شي پلار او ورور هغوی نږدې نشي راتلی خو دې چې ورته رور ویلی دی هغه دلته راځي چې د نکاح رور دی هغه دلته راځي ته به تعجب وکړي بیا ګوره دا د کوم ځای اصول دي چې نر سړی هغه دی چې هغه د چې هغه د سخر سره تعلقات نه ساتي وایي دا نر سړی او بچي او مور پلار سوی وي زما به دې بچو کې نر سړی درته نو ته به وایي چې د فلسطین یې فتح کړی ځکه نر دی څنګه نر دی وایي ده چې دا جنۍ راوستې او د اوسه پورې دی دغه کور په مخه نه دی ورغلی او ماته تللی دی معنی د دې بېدینۍ کې په دې بېدینۍ کې ماته تللی دا ته خپل بچي ته اخلاق ښیي په کار خدا ته ورته ویلی چې زویه تا له ګورې د فلاني د زړه ټوکړه در کړې ده ګورې ته دا به د شي زړه ټوکړې در کړې
دا به قدر کې د دوی خواله به ځي دوی دلته راوله د دوی څه ضرورت وي ورځه دوی ګوره تاسو ډېر ښه کړي دا به چېرته نه هېري دا د درنو خبرې دي د درنو دا خبرې څه خوند کوي د درنو دا خبرې خوند کوي ښه وایي چې د اوښي سره ګرځېده عیب دی بعضو علاقو کې د اوښي سره ګرځېده څه دی ولې عیب دی نه مني بعضو علاقو کې نه مني خو خیر اوس پورې سنه څه ګزاره د مخکې نه شوې ده او ګزاره شوې ده خو اکثر دا دي چې پخوا به دا خبره عامه وي ولې مې په ده باندې زما خور په واده نو زه څنګه اوس د سره ګرځم ښه اوس کې یو سړی روان وي والعیاذ بالله د یو هلک سره چې ږیره او برېت یې نه وي او هېڅ رشتې ورسره نه یو ځان سره یې کته بوځي او بره بوځي دا هېڅ خبره ده داسې نه وي که نه وي ورته خو که دی د اوښي سره ګرځي چې د هغه سره یو رشته ده برابر او په یو بل باندې حق دی نو دی بیا ناروا دی دلته بیا غیرت دی چې نو موږ ډېر لرې وو د شریعت ته مثلا دې کې د بد ګڼلو هېڅ هېڅ پکې نشته دا جهالت دی شتي بلکل دا جهالت دی او دا جهالت ته ځان نه لرې کول پکار دی دا حدیث مخکې هم پاتې شو او دا به روان درس ته پرېږدو او په دې زمانه ختم شو چې وکونو عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان ورور دی الله دې زموږ دا ورورولي مضبوطه ساتي او الله دې موږ د هر هغه کار نه لرې ساتي چې د هغې د لاسه زموږ د ورورولي خرابېږي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين